ګرانو کتونکو، کاکاجي صنوبر حسین مومند د ازادۍ یو ډېر لوی مبارز و. هغه په توره بالمشافه جنګ هم کړی دی، په ټوپک جنګ هم کړی دی، او د قلم په ذریعه باندې هم خپل سماج ته، پښتنو ته د ازادۍ قدر و قیمت ورښودلی دی، د هوریت معنی یې ورزده کړي دي. او هغه زمونږ د سیمې، زمونږ د خطې یو داسې شخصیت و چې په هندوستان کې، په روس کې او په ګردونوا په ملکونو کې د هغه شهرت و، د هغه د سیاسي تشخص له کبله او د هغه د اهمیت له کبله هغه په خپله شاعرۍ کې هم دغه پیغامات وړاندې کړي دي. هغه که نثر لیکلی دی هم د دې مقصد دپاره لیکلی دی. خو د پاکستان د ازادۍ نه پس هغه بیا چې دی خپله ټوله توجه ادب ته ورکړه. ولسي ادبي جرګه د هغې باني دی، په 1950 کې جوړه کړه او ډېر لوی احسان یې په پښتو ادب وکړو. د کاکاجي هسې خو ډېر شعرونه دي او مشهور شعرونه دي، ګو چې شاعري لږه کړې ده، خو د هغه یو مشهوره قطعه چې ده د غزل په فام کې، د هغه زه تاسو سره شریکومه چې د مولا په نصیحت په څوک غوږ کیږدي، د مولا په نصیحت په څوک غوږ کیږدي، تر منبره چې چغار ستا د پڼوزي او دا مارغان ور باندې چتر چتر کیږي، دا مارغان ور باندې چتر چتر کیږي، له باګرامه سیل بهر ته د سکڼوزي. او خدایا دا بازار تالا کړي د مغولو، خدایا دا بازار تالا کړي د مغولو، د مفلس حسن په یو موټي چڼوزي. او شعر دی چې د ټوپک د دارو مست بوی به تې ترلو، د ټوپک د دارو مست بوی به تې تللو، اوس پښتون نه بوی د عطرو د مڼوزي. او چې کم ځای کې د زمرو نوکي رجیږي، چې کم ځای کې د زمرو نوکي رجیږي، عاشقان هلته په سکو د بڼوزي. ډېره مننه.